ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. د لوی څښتن تعالی په نامه سلامونه ستړي مسئ. د بلخ ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو د دې مهال خبرونو ته مو زه عبدالرحمن عاطف هرکلی کوم. له هر څه وړاندې مو د کوچني اختر لومړۍ ورځ مبارک سه. هیله ده چې دغه ورځ به مو په خوشحالیو او خوښیو پیل کړې وي. د خبرونو دوام. په بلخ ولایت کې د کوچني اختر لمونځ د روضې په جامع جومات کې ترسره شو. دغلته د ځایي مسؤلینو په ګډون د مزار شریف سلګونه تنه ښاریان راټول او په خوندي فضا کې د اختر لمونځ ادا کړ. په ورته وخت کې د علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله اختریز پیغام هم ولوستل شو. په دې پیغام کې نوموړي هیوادوالو ته د اختر مبارکي ویلو ترڅنګ د بېلابېلو قومونو ترمنځ په یووالي او پیوستون ټینګار وکړ. د بلخ ولایت مرکز مزار شریف ښار د روضې شریفې په جامع جومات کې د کوچني اختر لمونځ په امن فضا کې ترسره شو. دغه جومات ته د اختر د لمانځه ادا کولو په موخه د بلخ ولایت د والي په ګډون ګڼ شمېر امارتي مسؤلین او په سلګونه د مزار شریف اوسیدونکي هم راغلي وو. د بلخ ولایت د علماو شورا رئیس د دغه ولایت د دیني عالمانو او خلکو په مسؤلیتونو رڼا واچوله او دغه راز یې د علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله پیغام هم ولوست. د دې پیغام په ځینو برخو کې ویل شوي چې افغانستان د هیواد د ټولو اتباعو ګډ کور دی او هر څوک باید د ملي یووالي پر بنسټ د افغانستان د اسلامي امارت تر بیرغ لاندې باعزته ژوند ته دوام ورکړي. افغانهای ما سالهای زیاد در مخالفتها و جنگهای سپری کرده‌اند. اکنون الحمدلله فرصت خوب وحدت و اتفاق را الله متعال نصیب ما کرده است. بیایید ای مسلمانان از این فرصت استفاده بهتر کنیم. وحدت و اتفاق خود را که راز موفقیت و عزت ما می شود بیشتر تحکیم و یقینی سازیم. په دې اختریز پیغام کې د افغانستان د اسلامي امارت په بېلابېلو برخو کې لاسته راوړنې او فعالیتونه په ګوته شوي او د خلکو د ټولنیزو او اقتصادي اړتیاوو د پوره کولو په برخه کې شوي پرمختګونه د سترو لاسته راوړنو په توګه یاد شوي دي. امارت اسلامی تلاش میکنند که برای پیشرفت و بسازی همه ساله صدها پروژه انکشافی بزرگ و کوچک را تحت کار قرار دهد. راهها میان ولایات دوردست را به گونه اساسی احداث کنند. ساحه تجارت را به دنیا وسعت داده و سطح صادرات را بلند ببرد. به تجارت و صنعت توجه خاص نمایند که الحمدلله پیشرفت‌های خوبی در آن صورت گرفته و کارهای بزرگ انکشافی آغاز شده است. ورته مهال د بلخ والي د افغانستان او په ځانګړې توګه د بلخ ولایت اوسیدونکو ته د کوچني اختر مبارکي وویله او د دې ولایت د خلکو د امنیت د تامین لپاره له هر اړخیزه چمتووالي څخه یادونه وکړه. نوموړي همدارنګه له عامو خلکو هم وغوښتل چې له امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي او د هغوی ترڅنګ ودرېږي تر څو په ټولنه کې د تاوتریخوالي مخه ونیول شي او ډاډمن امنیت رامنځته شي. ځکه چې وحدت و اتفاق یې یووالی یې بیا به موږ تاسو کامیاب یو، بیا به دا نظام بقا پیدا کړي، بیا به دا نظام استحکام پیدا کړي. بل محترمو دا د حکومت دا ذمواري ده دا و ټولو مسؤلینو ته دا بالخصوص امنیتي مسؤلین دا وایي چې و تخریب و هېچ چا ته اجازه نه ورکوو. نوموړي دغه راز ډاډ ورکړ چې دوی مسؤلیت لري څو د ستونزو د حل او د ټولنیزو ننګونو د له منځه وړلو لپاره شپه ورځ کار وکړي او زیاته کړه چې که له مسؤلینو څخه په خپلو دندو کې ناغېړي کیږي نو هیوادوال کولی شي چې اړوندو ادارو ته شکایت وکړي او دې برخه کې د بلخ د علماو شورا تل هڅه کړې څو د خلکو پر وړاندې د ټولنیزو ننګونو مخنیوی وکړي. که په هر اداره کې د هر چا مشکل و ټول ولس ته دا وایم، ټولو مزاریانو شاعرانو ته دا وایم که هر چا مشکل ځنډېدی یا د چا رسېدګي نه کېده مې په هره برخه کې په کوم ادارې ته نه سوس کړی و علما شورا ته خو اسانه ورکړلی و هغه ته ورځئ دا خپل مشکل ورته وړاندې کوئ، هغه تشتیه ورسره شریکوي،
هغه د خپلو ادارو سره شریکوي، که نه وو بیا د محترم مشرتابه مقام ته رسوي ستاسو مشکلات. باید ویل شي چې د اختر د لمانځه له ادا کولو او د خطبې ویلو وروسته خلکو له یو بل سره اختر مبارکي وکړه او له یاد جومات څخه جوپه جوپه د خپلو کورونو پر لور روان شول. د بلخ ولایت امنیه قمندان د ملي ټلویزیون له خبریال سره د خبرو پر مهال وویل چې دوی بریالي شوي دي څو د دغه ولایت د اوسیدونکو په همکارۍ سراسري امنیت ټینګ کړي. نوموړی زیاتوي چې دمګړۍ د جنایي جرمونو کچه د پام وړ راکمه شوې او ډاډ یې ورکړ چې د امنیت په موخه به شپه ورځ خپلو هڅو ته دوام ورکوي او په دې برخه کې د هیوادوالو د لا ډېرې همکارۍ غوښتنه هم وکړه. ورته مهال د مزار شریف ښاریان هم له شته امن چاپیریال څخه خوښي څرګندوي. په بلخ ولایت کې د کوچني اختر لومړۍ ورځ په ډاډمنه فضا کې پیل شوه. د دغه ولایت امنیه قمندان د ملي ټلویزیون له خبریال سره د خبرو پر مهال ویل چې دوی په دې بریالي شوي دي څو د بلخ ولایت د مرکز په ګډون په ټولو ولسوالیو کې سراسري امنیت ټینګ کړي چې له دې سره ډاډمنه فضا رامنځته او د جرمونو کچه د پام وړ راټیټه شوې ده. موږ الحمدلله د پشار په ولسوالۍ په حوزات کې ټول کې امنیتي وضعیت ډېر ښه برابر دی او د شپې او د ورځې مو ګزمې سته، چیک پوینټونه هم سته او خلک ډېر راضي دي. نو الحمدلله د امنیت برخه کې موږ ته کوم مشکل نشته. نوموړي دغه راز د بلخ ولایت له اوسیدونکو څخه هم مننه وکړه چې له دوی سره د امنیت په ټینګښت کې پوره همکاري کړې او همدارنګه د یادو همکاریو پر دوام یې ټینګار وکړ. د امنیتي وضعیت لاملونه دا دي چې د ولس او د مجاهدین په مابین کې همکاري ډېره ده او اعتماد مابین کې ډېر دی. نو مجاهدین د ولس دي، ولس د مجاهدینو سره څنګ پر څنګ موږ د امنیتي مسؤلینو سره ولاړ دي. نو دغه لاملونه دي. ورته مهال د مزار شریف ښاریان د اختر په شپو ورځو کې له ډاډمن او خوندي چاپیریال څخه خوښي څرګندوي او ډاډ ورکوي چې په دې برخه کې به له امنیتي مسؤلینو سره همکاری کوي. فعلا امارات اسلامی که امنیت بسیار به وضعیت خوب میگیره. همیشه روز که از نه شب خواب داره نه روز 24 ساعت که به خدمت مردم است. همیشه به همین است که چه بگه تا اینکه بتوانم ما خدمت مردم بگیم همین ایده بسیار به آرامی به خوبی سپری بکنم. به خاطر همین که خیلی امنیت خوبی داریم ما فعلا در الحمدلله. از امارات اسلامی ما شکرگزار هستیم دیگه. بسیار زیاد امنیت ها تحمیل است، کدام گپی نیست. ان شاء الله همیشه قبلا که بود زیاد ما پریشان بودیم، از خانه برآمدن نمیتونستیم. حالا فعلا در این شرایط که ما میبینیم شکر الحمدلله خیلی امنیت خوب است. فعلا همین مدت 3 سال تقریبا 4 سال بگیم دیگه که امارات اسلامی آمده. تردد در بین شهرها خوب است، از نگاه امنیت، از نگاه دوزادوزی یا سرقت چیزا خیلی خوب است. باید ویل شي چې د اسلامي امارت په بیا واکمنۍ سره په ټول هیواد کې سراسري امنیت ټینګ شوی او هیوادوال کولی شي چې اختر او ورته نورې ورځې په ډاډمنه فضا کې ولمانځي. د بلخ ولایت د کانونو او صنایعو خونې د صنعتکارانو د ټولنیزو او اساسي ستونزو د حل په برخه کې خپل یو کلنې لاسته راوړنې ته په اشارې وویل چې صنعتکارانو ته د زیربناو ویش، د برېښنا د بیو کمول، په خامو موادو او ماشینریو د مالیې معافیت، د سیمه ییزو صنایعو د ودې او پراختیا لپاره په هیواد دننه او بهر د نندارتونونو جوړول په دې موده کې د دې سکتور یو له مهمو لاسته راوړنو څخه بلل کیږي. د بلخ ولایت د صنایع او معدن خونې ریاست رئیس خپل یو کلن فعالیت ته په اشارې سره وویل چې صنعتکارانو ته یې ښې اسانتیاوې برابرې کړي، لکه د ځمکو ویشل، د ماشینرۍ خام موادو معاف کول او د فابریکو د برېښنا بیې راکمول. د دې بنسټ یو له مهمو لاسته راوړنو څخه په یو کال کې د صنعتکارانو لپاره یادوي. هغه زیاتوي چې په یو کال کې له هیواده بهر او په داخل د هیواد کې په لسګونه نندارتونونه هم د دې قشر لپاره برابر کړي. تعرفی برقی که فابریکات بیرون پارکای صنعتی هستند. ما پیشنهادی را کرده بودیم و این رفتن در مسئولین در کابل و اوجا منظوری آمد که من باید به تمام صنعتکارایی که چی در داخل پارک صنعتی باشه و چی در بیرون باشه برقشان صنعتی صورت گرفت. در بخش مواد خام و ماشینری که از خارج وارد میکنه صنعتکار به خاطر صنعت
پیشنهاد اتاق صنایع و معدن به توجه مسئولین امارت اسلامی معافیت صورت گرفت که هم از مالیه معاف هم از محصول معاف شد. ښاغلي سنایی زاده همدارنګه د صنعتکارانو د ځینو ستونزو د حل په موخه د یو لړ وړاندیزونو په ترڅ کې وویل چې اسلامي امارت باید ورته توکو له واردولو د یو دایمي نندارتون په رامنځته کولو او دغه راز د یو شمېر نورو ستونزو د هوارۍ په برخه کې هڅې وکړي. توزیع پارکای صنعتی در ولایت بلخ 4000 جریب یکی منظور شده و 20000 جریب زمین دیگه از طرف علی قدر امیر المؤمنین فرمان داده شده باید به صنعتکارای ما توزیع صورت بگیره و این مشکل ما از ناحیه زمین مشکل صنعتکار ما حل شد و همچنان در ایسی برق باید توجه خاص صورت بگیرد که فعلا زیادتر صنعتکارایی که ما دعوت کردیم که صنعتکاری و اعمار فابریکه میکنن و سرمایه گذاری میکنن فعلا به منتظر برق هستند که برق در ولایت بلخ مشکلات داره. مشکلاتش همیست که باید یک ترانسفورمر 50 مگاوات دیگه نصب شوه که با کلگی که کسی نو هم فابریکه ایجاد میکنه در اونا هم برق برسه. در این سمت توجه خاصی مسئولین امارت اسلامی را میخواهیم. د شته شمیرو پر بنسټ په بلخ ولایت کې څه باندې 2000 وړې او غټې کارخونې فعالیت ترسره کوي چې د افغانستان اسلامي امارت مسؤلین لخوا ورته ټولې اسانتیاوې برابرې شوي. د بلخ ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو دا د دې مهال خبرونه تر بیا ښه وخت د الله په امان.